عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې امت لپاره قرباني څومره وي، په خپل ته څومره تکلیفونه میلاو شوي دي، د خپل خاندان څومره تکالیف برداشت کړي دي. نو د الله تعالی پیغمبر او بنفس نفیس ډیر زیات تکلیفونه تیر کړي د امت لپاره، د الله د دین د غلبې لپاره، د الله د دین د دعوت لپاره. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما ته یو ځل د الله پیغمبر فرمایل چې عائشې ستا دې قوم ما سره ډېر لوی ظلمونه کړي دي، ډېر لوی زیاتې کړي دي، تر دې پورې چې ما یو ځل په مسجد حرام کې مونځ کاوه، ابو جهل هم دلته ناست و، نو هغه وی چې څوک به پیدا شي چې دا سړی د مونځ نه منع کړي، څوک به پیدا شي. نو یو مشرک را پاسېد د عقبه ابن ابي معيط، او هغه وی چې زه به یې منع کړم. زما مرۍ ته څادر واچاوه، هغه څادر یې تاو کو تر دې پورې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رنګ هم بدل شو، د الله تعالی د پیغمبر مخ مبارک تک سور شو. نږدې و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی وي. چا د الله د پیغمبر د مینې عاشق او د الله رب العالمین عظیم انسان ابو بکر صدیق له خبر ورکو چې ستا هغه ملګری هغه صاحب هغه سره خو په مسجد حرام کې ظلم کیږي او زیاتې کیږي. هغه په منډه منډه راغی او وی فرمایل چې اتقتلون رجلا ان یقول ربي الله، اے د الله دشمنانو تاسو هغه سړی موجنئ چې هغه دا دعوه کوي چې زما رب الله دی. نو ابو جهل اعلان وکړو چې دی پرېږدوئ او د ابوبکر راګیر کړئ. هغې دومره ډېر وواهه عزتمندو چې په بېهوشۍ په حالت کې کور ته ویوړو. چې کله په هوش کې راغی نو ابوبکر صدیق داسې نه دی ویلي چې زما د بچو څه حال دی، زما د ښځې څه حال دی، کور کې څه شته دی او که نه. لومبنۍ خبره یې دا وه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به څه حالت وي، او تر هغه وخته پورې بیا عزتمندو ډوډۍ نه خوري تر څو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات له نه دی راغلی. نو د الله تعالی په پیغمبر باندې ډېرې زیاتې سختې د امت دپاره تېرې شوي دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم طایف ته تللی دی، هغه ظالمانو ایمان هم نه دی راوړی، خو د الله تعالی پیغمبر له دومره لوی ضرر ورکړی دی، کشرانو ماشومانو لیونو په کاڼو ویشتی دی. زید ابن حارثه فرمایي چې ما کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه پڼې لرکولې، نو دغه پڼو کې دومره ډېره وینه تلې وه چې دغه پڼې دې خپو نیولې وې او نه یې را پرېښودې. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره وینې تویې شوې وي. خو دغې حالت کې مې عزتمندو چې د غرونو فرشته راغلی ده، ملایک راغلي دي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي صرف اجازت قدر وکړه چې دا غرونه پرې راولټه کړو. خو د الله پیغمبر بیا هم فرمایلی دي چې نه، زه خو د خپل امت دپاره الله رحمت را لېږلی یم، زه خو یې زحمت نه یم را لېږلی. د احد په غذا کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر لوی تکلیف میلاو شوی دی. د الله د پیغمبر په مخ مبارک کې اوسپنه ننوتې ده، د زغرې اوسپنه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه زخمیان شوي دي او شهیدان شوي هم دي، خو د هغې باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغې کافرانو او ظالمانو دپاره بیا مې عزتمندو بددعا نه ده کړې. دا تعلیم دی د امت دپاره چې تاسو څومره تکلیف هم میلاویږي، څومره مصیبت هم راځي، نو ته به خیرې او بددعا نه کوې، د الله د بندګانو دپاره به هم نه کوې، د الله بندګانو له به ضرر هم نه ورکوې، د الله تعالی په بندګانو باندې به د کفر فتوې هم نه لګې، هغې به د اسلام د دایرې نه هم نه خارجې.